هزار کلی وایم او ویلکم ورته وایم. مونږ څو ورځونه ډرګز آیس خلاف اپریشن روان دی. تاسو ته مونږ پرونه ویلي چې یاره کمشنر صاحب هم درته ویل چې 33 کسان دي چې روزانه په بنیاد باندې مونږ 1 2 3 نیسو. اوس تقریبا مونږ 40 پورې کسان اریسټ کړي دي. په دې کې چې کم لیست خو تاسو ته مخکې مونږ درکړو خو مونږ وایو چې تاسو ته چې کم تھانه وایز چې کم ډرګز ډیلر دي آیس ډیلر دي دا غیر ډیټیل درکو او تاسو ته وایو چې مونږ څوک نیولي دي. په اول به د تانې کم پی سی دی پوسټ کمانډر چې د کم تانې چوکۍ چې زموږ کم پولیس سټیشن دی په هغې کې ټوټل ډرګز آیس ډیلر چې کم دي هغه 12 دي. په هغې کې مونږ 8 نیولي دي. په هغې کې مشهور نومونه چې کم دي محمد رازق کمال چې کم ته کمالی وي، حضرت امداد کریم، هدایت، نوید، محمد اصغر، ابن امین دا مونږ اریسټ کړی شو. دغه رنګې په ښار کې مونږ 12 ډرګز ډیلرز او آیس والا دغې کې پای کې بختیار، اورکۍ، اول خان، علي اکبر، بخت رحمان چې کوم ته بختۍ وي دا مشهور ډرګز ډیلرز دي دا هم پکې ونیول. په دغه رنګ په ښار کې ښار چوکۍ والا چې کوم دی دې کې بډخیلي چوکۍ چې کوم دی په هغې کې مونږ 2 نیولي دي. هغې کې فاتح محمد، مظفر سید دا هم ونیوله. دغه رنګ کلنګۍ کې کم یو مشهور ډرګ ډیلر چې کوم دی امجد هغه مونږ اریسټ کړو. دغه رنګ په کوټ کې مونږ محتمم، نوشیر او نور چې څو کسان دي فیملی دا چې کومه ده د هغې دپاره اریسټ دغه زمونږ ټارګېټ اپریشنز روان دي او نور به هم دغه شانتې نیسو. دغه رنګ په سخاکوټ کې چې کوم دی مونږ اسماعیل، سلیمان، محمد نعیم، عرفان، واجد دا هم ونیولی شول. او دغه الډن کې اوسه پورې مونږ ډرګز ډیلر چې کوم دي هغه 15 دي. 3 پکې مونږ نیولي دي چې هغې کې صحت دی، غنی رحمان دی، تاجدار دی، دا کسان مونږ ونیولی شو. دا نور لیست به زه تاسو سره شیر کوم، تاسو به خپل ډیټیلز والئ. نور هم مونږ انشاءالله تا ملکنډ عوام او ولس ته دا وایو چې تاسو مطمئن اوسئ. څومره چې په ملکنډ کې آیس ډیلر دي، ډرګز مافیا ده، دا به روان وي انشاءالله. په دې 3-4-5 ورځو کې مونږ نیم ملکنډ دا صفا کو. زه تاسو ته چې ما کوم وینا کړې وه چې محمد زاده شهید دا مرګ چې کوم دی دا د آغاز دی د دغه لپاره او انشاءالله د هغه کوم میشن چې کوم په هغې باندې مونږ لګیا یو. یو کس په ملکنډ کې انشاءالله چې کوم که اجرتیان دي، که ډرګز او آیس خرڅول والي دي یا نور کرایمز سکینول دي دا ټول به نیسو. فی الحال زمونږ زیات تر فوکس په ډرګز آیس او په دې اجرتیانو طرف باندې ډیر دی. انشاءالله تاسو مطمئن اوسئ. ډیر زر به تاسو ته مونږ روزانه په بنیاد باندې خپل پروګرس درکو او تاسو ته به مخامخ کوو. هغه لیست به تاسو سره شیر کوو. نو انشاءالله ډیر زر دی چې ملکنډ به ډرګز فری، آیس فری او کرایم فری ملکنډ وي انشاءالله. ټول کسان څومره نیولي دي او دا تاسو په 3 MPO کې لکه لوکل دلته کې خپل جیل کې ساتلي؟ دا مونږ په 3 MPO کې چې کوم دي 30 کسان مونږ پرون ډي خان جیل ته ولېږل او هلته به یي. دا داسې نه ده چې دا ما ولېږل او دا به بیا راشي او بیا به دلته دا کاروبار کېږي. تا زما خپله سوچ دا دی چې کم مجرمان چې زه ونیسم د دې علاقې چې کم معززین دي چې کم مونږ ته راځي هغو خلکو یې که ضمانت نه کړی هغه ضمانت مونږ ته قبول نه دی چې دی به ځان سره خپل کسان راولي هغه به ضمانت وکړي او دغه به کړي. نو دا به تاسو ته مونږ میډیا مخامخ کوو او هغه خلکو په ذموارۍ به دا مونږ پرېږدو. داسې به یې نه پرېږدو چې مطلب یو څو عام کس راشي دا وایي چې صاحبه ما ته پرېږده. زما نورو میډیا په ترو باندې عوام ولس ته دا خواست دی چې مونږ اپریشن روان دی په الف خان، ظهور دې باندې مونږ چاپی ولی دي، کورونو نه وتي دي. نور چې کم داسې په سخاکوټ کې غټ ګینګ دی په هغې باندې م اپریشن روان دی خو دې ټولو خپل کورونه او ځایونه پرېښي دي. نو تاسو ته لږ شانې دا خواست دی چې که ستاسو خوشه علاقې کې چېرته داسې دغی نو موږ ته صرف انفارمیشن راکوئ. ستاسو انفارمیشن به بالکل سیکریټي، ستاسو تحفظ ذمواري او د ټولو نه اوله ده، وروستو بیا دغه ده. تاسو صرف موږ خبروئ او زموږ ټیم به دررسي او دا کس به اوچتئ. اوس موږ تاسو ته دا نه وایو چې موږ د نوم وښیئ او پلانې وښیئ. نومونه هر څه موږ ته معلوم دي، موږ پسې اپریشن هم روان دی. بس تاسو د طرف نه عوامو د طرف نه دومره تعاون دی ایز ا سټیزن چې تاسو داسې خلک په چا پناه ورکړي یا په داسې ځایونو کې ښکاري نو چې موږ ته ووایي او که د ضلع نه بار هغو عوام ته هم دا خواست دی چې که دا خلک تاسو په خوشه کړي نو موږ به ضلع نه بار هم پسې ځو دا به نیسو. مهرباني.